بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، په نننی درس کې د اسلام اړوند څو خبرې بیانوو. هیله ده چې تر پایه پورې ورته متوجه اوسئ. د عقایدو د درسونو په سلسله کې د اسلام لفظ پیژندل، معنا پیژندل، دا پر هر مسلمان لازم دي. ځکه ډیر مسلمانان داسې دي چې پوښتنه ځینې وکړي، د اسلام نوم یې اورېدلی او دا یې باور وي چې زه مسلمان یم، خو که پوښتنه ځینې وکړي چې اسلام څه ته وایي، مسلماني څه ته وایي، د اسلام تعریف څه دی، په خبر نه د اسلام بناوې څه دي، واجبونه یې څه دي، په دې خبر نه وي. نو لهذا په ځینو خبرو باندې د اسلام اړوند ځان ضرور پوهول پکار دي. اسلام په لغت کې د تسلیم او غاړو ایښولو په معنا دی، او په اصطلاح کې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم و ټولو احکامو ته د غاړې ایښولو څخه عبارت دی. اسلام ته د اثر مرتب په لحاظ اسلام ویل سوی دی، ځکه چې اسلام د سلام څخه اخیستل سوی دی چې د سلامتیا په معنا دی. یعنې څوک چې په اسلام باندې مشرف سي، هغه به هم په دنیا او آخرت کې سالم وي، ځکه په دنیا کې به د اسلام د تورې څخه سالم وي او په آخرت کې به د الهي عذاب څخه سالم وي. او همدې خبرې ته په یو مبارک حدیث کې اشاره شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. کامل مسلمان هغه څوک دی چې مسلمانان یې د ژبې او لاس د ضرر څخه سالم وي. او یا اسلام د سلم څخه اخیستل سوی دی چې د لوړوالي په معنا دی، یعنې دا چې څوک په اسلام باندې مشرف سي، په دنیا او آخرت کې به لوړ وي. په دنیا کې به یې لوړوالی یا د ده برتري هغه ده چې د لمر په څېر ښکاره ده، لکه چې الله جل شانه فرمایي: وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تاسې به لوړ یاست که چیرې مؤمنان یاست. او په آخرت کې لوړوالی او برتري دا ده چې الله جل شانه به یې په ښو نعمتو ونازوي او په لوړو لوړو مرتبو به یې ونازوي. اوس دا چې یو ورور ته دا سوال پیدا کېږي چې ایمان و اسلام د دې دواړو فرق څه دی؟ علما په اړه فرمایي چې ایمان او اسلام که څه هم د لفظ له پلوه یو د بل سره توپیر لري، فرق لري، ځکه ایمان د باور په معنا دی او اسلام د انقیاد یا غاړو ایښولو په معنا دی، مګر د معنون یا مفهوم له پلوه فرق نه لري، ځکه که څوک رښتینی مؤمن نه وي، رښتینی مسلمان نسي جوړېدای، او که څوک رښتینی مسلمان نه وي، رښتین مؤمن نسي جوړېدلی. که څه هم د اسلام بحث او څېړنه د یو دریاب په څېر ده، خو دومره باید ووایم چې اسلام 5 بناوې لري. په یو حدیث کې دغه 5 بناوې یادې سوي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هدایت دی. دغه حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کړی دی او بخاری او مسلم دواړو نقل کړی دی. د حدیث الفاظ داسې دي: عن ابن عمر رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د اسلام بنا پر 5 شیانو ده. اسلام پر 5 بناو باندې ولاړ دی. دا چې ته شاهدی ورکه یا شاهدی ورکول پر دې باندې چې د یو الله څخه بل لایق د عبادت نسته، یعنی د لا اله الا الله کلمه ویل، او پر دې شاهدی ورکول چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی، المنځ کول، د زکات ورکړه، د بیت الله شریف حج کول، او د روژې د میاشتې یعنی رمضان روژه نیول. همدا ډول د نوموړو 5 بناو ترڅنګ اسلام ته مشهور 10 واجبات او 11 مشهور سنتونه هم شته چې په خپل وار سره به د یو د لنډې تشریح سره تر بحث لاندې ونیسو. دغه 5 بناوې چې دي د هرې بنا په اړه باندې به یو لږ وضاحت ورکړو. د اسلام لومړنۍ بنا کلمه طیبه ده، لکه چې الله جل شانه فرمایي وکلمة الله هي العلیا والله عزیز حکیم. د الله جل جلاله کلمه همدا کلمه لوړه ده او الله جل شانه زیات غالب دی او زیات د حکمت شتن دی. دغه کلمې څخه مقصد کلمه طیبه ده. په بل ځای کې الله جل شانه فرمایي وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، یعنی الله جل شانه پر دوی باندې د تقوا کلمه لازمه کړې ده. د مفسرینو له نظره د تقوا کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده. او دوهمه بنا یعنی د اسلام دوهمه بنا المنځ دی، لکه چې الله جل شانه فرمایي الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة. متقان هغه کسان دي چې ایمان په غیب راوړي او المنځونه ادا کوي. همدا ډول الله جل شانه په 2 ځایو کې فرمایلی دي واقیموا الصلاة، یعنی تاسو المنځونه ادا کوي او پر منځو باندې دوام کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه مطلب د لمانځه په ډیرو احادیثو کې بیان کړی دی. د مثال په ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العهد بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. زموږ او د منافقینو ترمنځ ټینګه وعده المنځ دی، چا که المنځ پرېښودی د شک فرته کافر دی. یعنی دا چې المنځ نه کول دومره لو ګناه ده لکه کفر. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی، حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنهما روایت کړی دی. دی مبارک فرمای عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. یعنی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل که چا د لمانځه ساتنه وکړل په پایبندۍ سره یې کاوه د قیامت په ورځ به ورته نور وي، ساتنه او د خلاصون یعنی د خلاصون دلیل به وي ورته. که یې چا پروا نه درلوده د دغه کس دپاره به نه نور وي، نه به د خلاصون دلیل وي او نه به ساتنه لري، بلکې د فرعون، قارون، حامان او ابی ابن خلف سره به په دوزخ کې وي. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. یعنی دا چې لمونځ د دین ستون دی، که چا ودراوه
دین یې ودراوه او که چا ونړاوه دین یې ونړاوه. په لومړیو وختو کې د اسلام په سپېڅلي دین کې دوه لمونځونه وه. یو لمونځ تر لمر ختو وړاندې کېدی او دوهم لمونځ تر لمر لوېدو وړاندې کېدی. یو تر لمر ختو وړاندې، بل تر لمر لوېدو وړاندې. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر وویاړل سو، د معراج په شپه 5 لمونځونه فرض سوه. لمونځ نه یوازې چې په اسلام کې فرض سوی دی، بلکې په نورو دینونو کې هم فرض و. د آدم علیه السلام په دین کې یو لمونځ و 4 رکعتیز و چې د صبح صادق پر مهال ادا کېده. د داود علیه السلام په دین کې هم یو لمونځ 4 رکعتیز و چې د ماپښین په وخت کې ادا کېده. د سلیمان علیه السلام په دین کې یو لمونځ و چې د مازدیګر په وخت کې ادا کېده. د یعقوب علیه السلام په دین کې یو لمونځ و چې د ماښام په وخت کې ادا کېده. د یونس علیه السلام په دین کې یو لمونځ و چې د ماخستن په وخت کې ادا کېده. او پر عزیر علیه السلام باندې یو لمونځ و چې د مازدیګر په وخت کې ادا کېده. څرنګه چې د اسلام دین تر ټولو دینونو جامع او پوره دین و، نو له دې امله 5 لمونځونه پکښې فرض سوي دي. د لمانځه اداینه په 3 ځایونو پورې اړه لري. لومړی ژبه ده چې الفاظ په ویل کېږي. دوهم د بدن غړي دي چې د لمانځه افعال په ادا کېږي. دریم زړه دی چې د لمانځه د الفاظو معناوي په افاده کېږي. همدا ډول خلوص، صفوف او عاجزي منځته پرې راځي. دا خبره دې هم یادوي چې لمونځ پر هر مسلمان بالغ عاقل نارینه وي که ښځینه وي فرض دی، منکر یې کافر دی او پرېښوونکی سخت ګناهګاره دی، لویه کبیره ګناه ده. او ماشوم که څه هم لمونځ ورباندې نه دی فرض، مګر د 7 کالو په عمر دی په لمانځه کولو امر سي. کله چې 10 کلن سو، د لمانځه نه کولو په صورت کې دی یو اندازه سزا ورکړل سي. او کله چې 15 کلن سو، بیا یې هم لمونځ نه کاوه، د اسلامي حکومت د خواست دی بندي کړل سي تر هغه بریده چې توبه باسي. ماشوم که د ماشومتوب پر مهال لمونځ کوي د ثواب څخه برخمن دی، او که یې پرېښاوه عذاب ورته نشته، ځکه چې پر ده باندې لمونځ فرض نه دی. قریبان، مور او پلار هم په ثواب کې برخمن دي. دا چې د لمونځ ور زده کړی دي، دا چې د لمانځه ته تشویق کوي. په هر صورت د اسلام دریمه بنا روژه ده، ځکه الله جل شانه فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي، پر تاسو باندې روژه فرض سوې ده لکه چې فرض سوې وه پر هغه کسانو چې ستاسو مخکې تیر سوي دي، د دې لپاره چې تاسو وویریږئ. همدا ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو روایت دی چې عایشې بیبي رضی الله عنها روایت کړی دی. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. عائشة رضي الله عنها فرمایي د قریش قوم د کفر پر مهال د حسن حسین د میاشتې لسمه روژه نیول. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په نیولو امر وکړي. کله چې د روژې میاشتې فرضیت نازل سو، د روژې میاشت د رمضان مبارک د میاشتې روژه نیول فرض وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د چا که خوښه وي دا روژه دې ونیسي، که د چا خوښه نه وي نه دې نیسي. او همدا ډول په هغه مخکې روایت کې هم دا خبره معلومه سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې د اسلام بناوې 5 دي، یو پکښې روژه ده. 4مه بنا د اسلام زکات ورکړه ده، ځکه الله جل شانه فرمایي وآتوا الزکاه، یعنی زکات ورکوي. په بل ځای کې الله جل شانه فرمایي
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. ای پیغمبره د دوی د مالو څخه زکات د دې دپاره چې دوی پاک کړي د بخل او د مال د نامشروع مینې څخه او دوی په دغه اخیستل سوي مال سره پاک کړه. خذ من اموالهم صدقه، واخله د دوی د مالونو څخه زکات، تطهرهم وتزکیهم بها، چې ته دوی پاک کې تزکیه یې وکې د بخل او د نامشروع مال د محبت څخه. همدا ډول الله جل شانه فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ترجمه دا ده هغه کسان چې سره او سپین زر خزانه کوي د الله جل شانه په لار کې نه نفقه کوي، نو دوی ته خبر واکه، دوی ته په زیات دردناک عذاب سره خبر ورکړه. او ای پیغمبره ته هغه ورځ یاد که چې دغه خزانه په اور توده سي، بیا په دې خزانه باندې د دوی تندي او د دوی بغلونه او د دوی ملاوي وداغل سي. بیا به ورته وویل سي دا هغه مالونه دي چې تاسې د ځانو دپاره خزانه کړي وو، نو تاسې د هغه مال عذاب وڅاکئ چې تاسې خزانه کوئ. دغه د سرو زرو سپینو زرو چکۍ دا به لکه د سره اور چکۍ داسې جوړې سي، بیا به تندیانو بغلونه او ملایو ورباندې داغل کیږي. او یو بل روایت دی چې ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ابن عباس رضي الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د لمانځه، زکات، صلې رحمي او سپېڅلتیا امر کاوه. دا خبره دې یاد وي چې زکات د هجرت په 2 کال د روژې تر فرضیت وړاندې فرض او پر انبیاء علیهم السلام باندې د ټول علماو د تحقیق له مخې په ټولو دینونو باندې زکات نه دی فرض شوی، ځکه د زکات موخه پاکېده دي او انبیاء علیهم السلام په یقین سره پاک او سپېڅلي دي او انبیاو به مال نه درلودی. او که څوک زکات نه ورکوي، زکات نه ورکول کبیره ګناه ده او انکار ځینې کفر دی. د اسلام 5مه بنا حج دی. حج په لغت کې قصد کولو ته وایي او په اصطلاح کې په یو خاص وخت کې د یو خاص ځای د زیارت کولو څخه عبارت دی. که څه هم د نوموړي بنا دپاره ډېر نقلي دلیلونه سته، خو د مثال په ډول په دومره بس وي چې الله جل شانه فرمایي ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین. معنا دا خاص الله جل جلاله لره پر خلقو باندې حج د بیت الله شریف دی چې توان د لارې ولري، او که څوک نافرمانی وکړي نو بېشک الله جل شانه د ټول مخلوق څخه بے پروا دی. همدا ډول یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. عمره تر بلې عمرې پورې کفاره د هغو ګناهو ده چې د دغو 2 عمرو په منځ کې یې کړي وي، او د قبول سوي حج مزدوري خاص جنت دی. بل روایت کې راځي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم قال حج مبرور. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه چې کوم عمل زیات ثواب لري؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل پر الله جل شانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرل ډېر ثواب لري. بیا پوښتنه وسوه چې ورپسې نو کوم عمل زیات ثواب لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله جل شانه په لار کې جهاد کول. بیا پوښتنه وسوه چې د دې پسې کوم عمل زیات ثواب لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په صحیح توګه حج کول زیات ثواب لري. دا خبره دی یادوي چې حج د هجرت په نهم کال پر هر مسلمان عاقل بالغ آزاد باندې فرض، نارینه وي او که ښځینه وي، چې د تلو او بیرته راتلو د لارې لګښت ولري، چې ډېر بحث یې د فقه په کتابونو کې، یعنې احکام یې د فقه په کتابو کې بیان شوي دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.